چغاد توحید یم واحد سلفی زوان یما پوهم قرآن د خرافات سروران یما پوهم قرآن د خرافات سروران یما. وعلیکم السلام. سلام شیخ صاحب. خیر جوړی. سلام پیاز. صاحب دی خیر. خیریت. خیر دی. اول خدا خبره ده دروغ مو وایه ښه ګرانه ورور چې زه یو اهل الحدیث یم داسې وایه چې زه یو مقلد یم او ما سره څنګه خپل مقلد مولا ناست دی موږ په تقلید مسله باندې خبرې کوو دا خبره او بل چاته رنګونه مه کوه ښه ګرانه وروره څوک چاته رنګ نه کوي ښه دې ته مسنجر وایي مسنجر په انګریزي کې هغه شي ته وایي چې صوتي پیغامونه پرې لیږل کېږي ښه دا ادب زده کړه د موبایلونو ښه شیخ صاحب په دې دا دغه راته دغه ما غیر مقلد تاسو نه حنفي اثر ټیک تاسو په خپل حنفي سما دروغجن کنه ګوره زه د الله په ذات قسم خورم چې ته دروغجن نو دروغ مو په خپل عقیده باندې شرمېږي ولې زه ګوره ښکاره وایم چې اهل الحدیث ما د الله په فضل و کرم سره بدعتیانو خوا پرېشونونه مونږ کوو نو تاسو کې دا مشکل دی چې دیوبندي بریلوي صوفي شي بیا په خپل عقیده شرمېږي خو تاسو باندې بس تا وویل شیخ صاحب محترمه اوس تا وویل ته زه اهل الحدیث یم ستاسو دوه اصول دي کتاب الله او سنت رسول الله اصول پرېږده اصول پرېږده خبرې مه کوه هسې اسیله لګیا مله ماته ثابت که اهل الحدیث لفظ د اهل الحدیث ثابت که په قرآن او په حدیث کې قرآن نه دی تا اول لفظ ده که قرآن چېرته نشته قرآن دی قاف او کاف منځ کې فرق کوه ښه یوه خبره بل تا مخکې رنګ کړی و چې تقلید په مسله باندې زمونږ مولا دی هغه خبرې کوي او هغه کوي تا نه ما سوال وکړو چې دا تقلید څه ته وایي دا اندوانه ده دا کباب دی دا شربت دی دا څه شی دی چې دا واجب شوی دی چې مونږ یې وپېژنو ها دا چې څه ته وایي تقلید تقلید دې ته ویل کېږي چې د یو مجتهد په پیروۍ کې د دین هغه یو د دین یو تشریح کړي د قرآن او د حدیث څخه اخذ کړی وي ته دغه په پیروۍ کې روان یې په قرآن او په حدیث باندې عمل کوي دغه په پیروۍ کې په هغه په ذات باندې ستا اعتماد یې نو دغه په تشریح باندې ته روان یې دې ته تقلید ویل کېږي. دا چا کړی دا تشریح د لغتو کوم کتاب کړی ستاسو مولیانو کې چا کړی یا د لغتو کوم کتاب د تقلید دغه تعریف کړی دا تا چې وکړو دا حسامي کړی دی حسامي دروغ ولې وی په حسامي دی دروغ ولې وی ګوره ستاسو کتابونو چې د تقلید تعریف کړی دی خپل یې واوره اول یو شی چې چاته وایي چې دا فرض شوی دی واجب شوی دی هغه شوی دی داسې شوی دی شپ شه خبرې مه کوه چې ما ته رنګ وکړې بیا ما نه اوره ته خپله خبرې بیا مه کوه خبرې مه کوه ګوره ستاسو کتابونو لیکلي هو عمل بقول الغیر من غیر حجت یعنی تقلید کول له چا په وینا باندې چې د هغه قول په شریعت کې حجت نه دا مولا علي قاري هم لیکلی دی مسلم ثبوت هم لیکلی دی په 240 صفحه کې لیکلی دی ښه ارشاد الفحول هم دا لیکلی په 441 صفحه کې دغسې تعریف تاسو کتابو ابن الحمام هم د تقلید دغسې تعریف لیکلی لکه ما چې مخکې بیان کوو وایي التقلید هو العمل بقول من ليس قوله احد الحجج بلا حجة نو د تقلید څه ته ویل کېږي د چا په قول باندې خبره کول دلیل یعنې چاته پیش کول چې د هغه قول په شریعت کې حجت نه وي یعنې یو مولا دی ته خلکو ته وایي چې هلکه دغه دې په شانتې به مونځ کوئ هغه درته وایي چې د مولا نه د رسول صلی الله علیه وسلم خبر راته وکړه هغه وایي چې نه مولا نو دې ته تقلید ویل کېږي نو ته وایي چې دا واجب شوی دا چا واجب کو په صحابه دا واجب و صحابه کرام بعضې مجتهدین و بعضې مقلدین و نو ته چې وایي چې واجب و د واجب نه هغوی مستثنا شوله دا تقلید چې د څلورو مذهبو ته ثابتې که نه خبرې مه کوه ستاسو کتاب دی منظور منګل لیکلی دی ښه تحفة المناظر په 9 صفحه کې لیکي وایي صحابه تمام مقلد دی کیا منظور منګل هو کراچۍ کې ملا دی کشر ملا دی ناست دی دغه خبرو ته خاص کراچۍ کې ناست دی ملا دی کشر ملا دی دغه خبرو ته نو ته نو څوک یې خلکو وایي ته د کوم باغ مولی ته نو څوک یې چې ته وایي چې هغو خبرو ته اعتبار نشته ته نو څوک یې ګوره خبره دې چې ده ته به د تقلید تعبیر چې که او د قرآن او د حدیث څخه که چې موږ یې کوو د علماو د اقوالو څخه به یې کوو چې هغه څلور دي
دروغ مه وایه ښه دروغ مه وایه ستا اصول چېرته هم څلور نه دي ستاسو کتاب دی تلویح لیکي وایي د مجتهد دپاره څلور اصول دي قرآن سنت اجماع قیاس شرعي دا ستا لپاره نه دروغ مه وایه په خپلو کتابونه پوهېږي ستاسو کتابونه لیکي چې مقلد دپاره دلیل د خپل امام قول دی ښه ستا لپاره څلور دلیل دي ته چې په څلورو دلایلو پوهېدلی نو تقلید به دې ولې کوو دلایل د شرع نو دلایل د شرع موږ څلور ګڼو تاسې دوه ګڼئ د شرع دلایل چا درته ویلي چې موږ دوه ګڼو چا کوم کتاب زموږ لیکلي چې دوه ګڼو اهل حدیث کې دوه اصول کتاب الله او سنت رسول الله دا فرق او دوه اصول دي دا قیاس خبر مه کوه منځ کې چې موږ یو سوالو کې به اعتراض جواب هم اوره موږ لیکو چې قرآن او حدیث دا اصل دی اصل که ته قیاس هم کې د قرآن او حدیث نه به کې که ته اجتهاد هم کې د قرآن او حدیث نه به کې که اجماع نقل کې ماخذ به قرآن او حدیثي نو بیرته رجع هم دې دوو ته کېږي ښه په خبره باندې ځان پوهوه اجتهاد د خېټې نه اجتهاد نه کېږي چې خېټه حلوا وخوري او بس بیا وایي چې اجتهاد کوم نه اجتهاد چې کوم د قرآن او حدیث نه اجماع به هم قرآن او حدیث ماخذي قیاس دپاره هم قرآن او حدیث نو بیرته رجع هماغه دوو ته وشوله ښه اصل هم دا قرآن او حدیث دي ښه خبره واوره موږ خو هغه قیاس منو هغه اجماع منو چې رجع او قرآن او حدیث ته سوي هغه اجماع چې د قرآن مخالف وي هغه اجماع قیاس چې د قرآن مخالف وي د حدیث مخالف وي هغه پسې موږ هم نه ځو نه منو که یو مسلې ته پوس کوم برابر راسو تقلید مسلې ته بیا به انشاءالله په دې باندې بحث کوو منځ کې به موضوعات چې خبرې مه کوه منځ کې به موضوعات ګډ وډ نه کوې تقلید مسله شروع ده ښه تاسو تقلید په څه کې کوئ هسې تا نه سړی پوښتنه وکړي تقلید په څه کې به مونږ کوو اجتهادي مسلو کې د فروع عقایدو کې په تقلید قایل نه یو په عقایدو کې د تقلید قایل موږ نه یو نو تو څوک اول ماده وایي ته دیوبندی څه یو ځان تعریفول وکړئ تا ته زه ستا د کتابو حوالې اوس پېښ دیوبندي نه یم دیوبندي خو دیوبند خو یو مدرسه ده د سل کاله کېږي دیوبند بریلوی څوک بریلوی صیفی خبر پرست دی بریلیانو سل کاله کېږي د بریلیانو سل کاله کېږي بریلی هم نه یم څوک یې مطلب ځان زه شرمېږم اوس خپله ډله نه پوهېږې چې نشي تعریف کول والجماعه یم صیفي ښه مطلب پیر سیف الرحمن دا 20 کاله مخکې چې باړه کې به شرکونه کول هغه یې خاص ایشو ده نه صیفي خو بیخي نه یم صیفیانو تقریبا 40 کاله چې تر څو پورې چې خپل ځان تعریف کړی نه نسبت ښه مطلب دا ټول ګمراه دي دا دیوبندیان ګمراه دي نه ګمراه جلا مسله ده ولې جلا ده جلا ولې ده زه به اول ستا خصم سره چې خبرې کوې نو زه به تا ته ستا په کتابو باندې پړ کومه ته خو شرمېږې چې هلکه خپل کتابو حوالې به راکوې او پرتوک به رانه وباسي نو زه ته به ما ته ولوایې چې زه دغې اهل السنه والجماعه کې دی والا یم اهل السنه والجماعه ته خو هېڅ اهل سنه یې نه اهل سنه خو هېڅ تقلید کوي نه هغه هم درته زه ثابتوم ما خو تر اوسه تا ته نه دی ویلي زه مقلد یم صرف پر تقلید باندې بحث در سره کوم ما خو درته ویلي نه دي زه ښه فروعاتو کې به موږ تقلید کوو صحیح شو دا خبره موږ واورېدله او شرمېږم ثابتولی نه شي چې نس موجود یې هلته بیا څه کوو چې نس موجود دی د نس پسې به ځو نو ښه نس پسې به ځو اوس دا مقلدین تقلید کوي دوی دا تقلید د نس په مقابله کې دی که بغیر د نسه دی دلته مېلمانه راغله کوټې د باندې راووتله مشره ته ول څنګه دا مقلدین چې تقلید کوي دوی نس په مقابله کې تقلید کوي که ناسې اجتهاداتو کې تقلید کوي یا اجتهاداتو کې تقلید او په عقیده کې خو تقلید نه کېږي تا مخکې مقابله کې تقلید حرام دی جایز نه دی ښه صحیح شو او چې عقیده کې هغه کې هم تقلید نشته که نه عقیده کې هم تقلید نه کېږي که نه یا نه کېږي عقیده کې کم دلیل دی چې عقیده کې تقلید نه کېږي او نس موجود تقلید یو دلیل پیش کړه دلیل علامه قرطبي رحمه الله په تفسیر قرطبي کې لیکلی دی چې هغه عربي عبارت ما څخه خیر دی هغه جلد صفحه به زم درولېږم هغه وایي په عقایدو کې امام پر دې باندې ده چې په عقایدو کې تقلید نشته امام قرطبي قرآن دی هغه حدیث دی هغه اجماع ده چې دی هغه ته خو چې قرآن او حدیث زموږ دلیل دی د خپل د قرآن تا یو کس وایي که نه چې ته اوس وایي چې دا حرام دی په عقیده کې تقلید نه کېږي حرام دی یا نس موجودي خبره اوره یا نس موجودي تقلید نه کېږي په کوم دلیل نه کېږي هغه قرآن آیت یا حدیث پیش کړه
ګوره هغه اجماع را نقل کړې ده زموږ په نیز باندې اجماع حجت ده دلیل اجماع لپاره ماخذ ضرور دی اجماع لپاره ماخذ ضرور دی اجماع په دې نه کېږي چې لکه موږ راجمع شو ماخذ یعنی په کوم آیت او په کوم حدیث باندې لکه ګوره صحابه وایي چې څوک د نبي سلم نه وروسته د نبوت دعوه کړي دا کافر دی ولې ځکه نبي سلم وایي چې لا نبي بعد زما نه وروسته نبي نشته اوس کوم ماخذ باندې د هغه دا اجماع کړی ده کوم دلیل باندې د قرآن او حدیث نه به یو نص موجود دی که نه د خېټې نه علماو اجماع وکړه او صحیح ده اوس ته راسه تا ته د عقایدو کې تقلید منې که نه منې ما پرېږده ستا د خبرې به اول وضاحت وشي چې ته په کوم لاین باندې اول خو یې دې نه انکار وکړه چې دیوبندي بریلوي دا ټول ګمراه دي ښه وروسته راغلی تقلید ته چې په اجتهادیاتو کې موږ تقلید کوو په فروعاتو او په عقیده کې نه کوو زما اعتراض دا و چې ته ولې په عقیده کې نه کې کوم دلیل دی د منع د تقلید نه په عقیده کې یا چې نس موجودي دا خو جلا مسله ده په دې جلا ولې ده جلا ولې ده ولې جلا ده یو کس دې په عقیده کې تقلید وکړو زه داسې به ووایو یو کس دې په عقیده کې تقلید وکړو ته ورته ګمراه وایې که نه مسلمان دی چې دی ګوره خبره واوره خبره دا ده چې بعضې علما وایي چې عقیده کې تقلید جایز ما اجماع علامه قرطبي رحمه الله را نقل کړی ده چې په عقیده کې تقلید جایز نه دی حرام دی حواله به زه در ولېږم نه ستا د قرطبي خبرې ته هېڅ اعتبار نشته ته خو ما ته وایې چې قرآن او حدیث او ما ته وایې چې قرطبي ما ته به په داسې شي باندې خبرې کوو دلیل به زما او ستا لپاره چې ما او تا په اتفاق یو ته به اوس ما ته اوس مثال ته بریلوی دیوبندی که نه چې مثال زمونږ فلاني دیوبندي لیکلي تا ته اوس مثال ما د منظور منګل حواله پیش کړه تا ویل هغه زه نه منم خو د اوس وخت مولا دی دیوبند مې ورته پیش کړه تا ویل هغه زه نه منم هغه د اوس وخت مولا دی نو صحیح شو چې نه منې زما او ستا لپاره دلیل څه شو قرآن او حدیث ته چې وایې چې تقلید منع دی په قرآن او حدیث کې په کوم آیت او حدیث کې په تقلید په دغه باندې عقیده کې یا چې نس موجود تقلید نه منع ده دا پیش کړه ګوره د مناظرې اصول دا دی چې مقلد به هغه دلایل پیش کړي چې د ده په نیز باندې دلایل وي غیر مقلد به هغه دلایل پیش کړي چې د ده په نیز باندې دلایل وي ستا په نیز باندې دلایل دوه دانې دي زما په نیز باندې دلایل څلور دي اجماع پکې داخله ده ستا په نیز نه دي دروغ مه وایه دروغ مه وایه ښه ستا په نیز نه دي ستا په نیز باندې اجماع قیاس حجت نه دی ښه الو आवाज مې راځي بالکل راځي ګوره ته خلک وایي ځان نه د مجتهدم جوړ کړی دی دیوبندیت ګمراه بریلویان ته د ګمراه ویلې پنجپیریان ګمراه قرآن او حدیث نه خپل استنباطات هم کوي بیا تقلید هم کوي ناشنا معجزه چې خپل علما ته نه مني ته وایې چې قرطبي لیکلي دي قرطبي ستا لپاره ته د قرطبي تقلید کې ستا امام یعنې په تقلید کې امام قرطبي دی دا وایې امام قرطبي اجماع را نقل کړی ده څه اجماع ده په څه باندې نقل کړی سند پیش کړه ما سره تفسیر قرطبي په دغه کې پروت دی کوم ځای کې نقل کړی ده وایه کوم آیت لاندې ده کوم آیت لاندې ده اوس به دغه ټلیفون کټ کېږي ما سره حواله په ټلیفون کې موجوده ده ورسته بیا در ولېږم تصویر بیا در ولېږم دا دروغ دی بالکل دروغ دی صفا دی دروغ ویل امام قرطبي د سوره بقره دی آیت لاندې چې دغه د کفارو ته چې کله وایي چې د ما انزل الله پسې لاړ شي وایي هغوی وایي بل نتبعو موږ به خپلو آباو پسې ځو امام قرطبي لیکي وایي دا آیت کافي دی د تقلید د ابطال لپاره نو هغه اجماع څنګه نقل کړي ته خو دروغ وایي على ان ابطال التقليد في العقائد ورسره لیکي دروغ دی ټول دروغ دي تاسو سره حواله نشته ته هیڅ اعتبار هم نشته ښه صحیح شو چې دوه خبرو باندې تاسو سره دلیل نه و چې ته وایې چې په عقیده کې دغه نه کېږي اوس سوال دا دی چې یو کس دی هغه په عقیده کې تقلید وکړو دا ګمراه دی که نه دا صحیح سړی دی داسې به اوس وویو نه ته ګوره خبره واوره یو کس دی په عقیده کې تقلید وکړو اوس دې ته به موږ ګمراه ویو که نه دا صحیح سړی دی زموږ په نیز باندې خو جایز نه دی نو خو ناجایز کار نو جایز شو ګمراه شو که نو ګمراه خو ګمراه څو معناوي دي ګمراه دوې معناوي دي خو ګمراه په معنا سره د ضلال اخی که ګمراه په معنا سره د لارې چې ځینې ورکوي دا اخی ضلال ما اخرم لارم ته ورکه د ټولې معناګانې اخلم دي دا خو څه عربي لفظ نه دی ګمراه دا خو فارسي لفظ دی اوس کوم لفظ چې ورته ته ویلی شي عقل درته وایم دا یو کس دی په عقیده کې مثال تقلید وکړو دې ته ته څه نسبت کې چې لکه دا په صحیح لار روان زه د ګمراه او د ضلال
د ګمراه څخه زه هغه معنا نه اخلم کومه شته جناښه چې ضلال ګمراه څخه زما ګمراه د فارسي چې کوم لغوي معنا ده دغه جنې اخلم. نو لاره ترې ورکه ده، نو لاره خو د عیسایانو نه م ورکه ده، هغوی نه لاره ورکه ده که پیدا کړې ده. عیسایانو لاره ورکه ده، نو ته هم صحیح شو، نو دوی ته هم ګمراه وي لکه څنګه چې عیسایان دي دوی هم د هغې په شان دي. صحیح شو. لاره ځینې ورکه په دې معنی چې دغه مسله نه ده ور معلومه. کومه مثلا ده معلومه؟ چې په عقیده کې تقلید جایز دی یا نه دی جایز دغه مسله. مثال دیوبندیانو کتاب د المهند دغه په 20 صفحه کې لیکي چې هم عقیده میں به امام ابو منصور الماتوریدی کی تقلید کرتے ہیں. دا ټول گمراه دي. مقصد نه لیکلي کوم صفحه کې لیکلي 20 صفحه کې 20 صفحه او 23 صفحه کې المهند تلاشه هغه فروع کې شي په فروع کې شي په عقیده کې نه شي. نه دروغ ما د شي لیکلي ګوره हम और हमारे मशाइख इमाम आज़म अबू हनीफा की फुरुआत में तकलीद करते हैं और अकायद में अबू मंसूर الماتوریدی और अबू हसन الاشعری की तकलीद करते हैं. और عبارت د عبارتونه وایزان نه رشه مک پیش کوه. دا بیا زه وګورم چې دا کتاب کې کنه سمان درس کتاب پروت به بیا زه وګورم. ښه بل مثال در کوم دا شرقایت کتاب خو پیژنې کنه دا کتاب چې تاسو مدرسو کې تدریس کیږي کنه او عقیده د دین اخلي دا په عقیده کې تقلید نه دا خو تاسو خپل اجتهادات نه دي یعنی تاسو خپل په شرقایت کتاب باندې دلایل نه دي ودرولي دا چې کوم مصنف دی هغه عقیده لیکلي دا تاسو تدریس کوئ ماغز د کوي تاسو تقلید نه کوئ دلته. دا خو بیا د اعتراض پر تاسو واردېږي مثلا د استث عوام سلفیان چې دي غیر مقلدین چې دي دا مسایل نه ور معلوم است شیخ شیخ من الله بشوري ترجمه تناس چې دغه څخه خاص کوي یا مثلا تاسو تاسو مسایل او بیانوي دا بیا تقلید نه دی نو دا خو خپل داسې اعتراض مه کوئ چې وایي پنځه ګوتې تا ته راګرځي ما معنی یوه ګوته هم ناراضي دا ما معنی چېرته هم ناراضي شیخ امین الله ته چې مونږ ناست یو بل شیخ ته چې ناست یو درس ته هغه مونږ ته داسې نه وي چې زه فکر کوم چې الله سبحانه وتعالی نه ښکته دی نه پورته نه ګس طرف ته دی لکه شرقایت کې دا خبره ده که نه چې الله نه ښکته نه پورته نه ګس طرف ته دا جهتونه دی نه به الله بالکل پاک ګڼي په دې معنی د شرقایت مصنف څه دلیل پیش کړی چې تاسو دې نه متاثره شئ او دا منلې ده که دې مونږ ته کړی د امام احمد بن حنبل صاحب د امام احمد بن حنبل صاحب حواله زموږ سره سره علامه قاری په مجموعه الرسائل کې را نقل کړې ده علامه عبدالحی لکنوي صاحب هم خپل مجموعه الرسائل کې را نقل کړې ده چې څوک جهت الله تعالی ثابتوي دا په څلور سره مذهب کافر دی. نو ستا امام کافر و لکه ما سره فقه الاکبر اوس پرته ده هغه کې مولا علي قاري حنیفي العلو باس کې نقل کوي و امام ابو حنیفه وایي داسې ویلي دي من قال لا اعرف ربي في السماء في الارض وایي کس که داسې وایي چې زه نه پوهېږم الله په اسمان کې دی که په ځمکه وایي دا کافر دی. ګوره بیا وایي که زه نه پوهېږم چې دا عرش ګوره د امام صاحب د دې جواب دا دی چې امام صاحب کوم قول کړی دی د دې تشریح به زه ته د ځانه نه کوو د علماو چې کومه تشریح د دې لپس کړې ده دغه پسې به زه د دې علماو د دې تشریح داسې کړې ده چې امام صاحب وایي که چا وویل چې الله تعالی په زه نه پوهېږم چې الله تعالی په اسمان کې دی که په اواز دې کټ شو اواز دې کټ شو ملګریه الو اواز دې کټ شو خبره اورم خو بس دلته کمزوري نو هغه علماو د دې تشریح کړې ده چې امام صاحب وایي که زه نه پوهېږم که چا وویله چې الله تعالی په اسمان کې دی که په مځکه دی دا کس کافر دی د دې دا معنا ده چې که چا جهت ورته ثابت کړي دا کس کافر دی نو که چا جهت ورته ثابت کړي په د امام صاحب په نسبت طریق الاولا کافر کېږي هغه د جهت څخه انکار دی دا معنا نه ترې اخیستلی چې معنا الله تعالی پر عرش دی الله بنده دا څه تور او سپین خو نه چې د شودو کې اوبه چې ګوره امام صاحب داسې وایي که یو کس وایي چې زه نه پوهېږم چې الله په ځمکه دی که په اسمان کې وایي دا کافر دی ګوره یوه دا شوه دویم قول دې پسې عبارت داسې دی وایي که وایي چې زه داسې نه پوهېږم چې عرش چېرته دی وایي زه داسې نه پوهېږم چې د عرش چېرته وایي دا هم کافر دی. العلو د امام ذهبي کتاب دی ګوره دې نه ښکاره وضاحت درته اوس پیش کړم العلو د امام ذهبي کتاب دی هغه کې د امام ابو حنیفه قول لا نقل کړي امام صاحب ته یو ښځه راغله چې ته وایې چې الله سبحانه وتعالی بره په عرش باندې دی نو الله خو قرآن کې داسې وایي چې وهو معکم اینما کنتم تاسو چېرته
چېرته تاسو ته الله تعالی سره دی هغه ورته وویلي امام صاحب چې دې جواب به زه سبا ته درکوم وایي سبا چې کله ښځه راغله داسې ورته ویلي وایي دا معیت چې دی یو عام دی یو خاص دی وایي دا داسې معیت دی لکه یو کس چې مثال په کراچۍ اسلام آباد کې ناست دي هغه چا سره لانجه یاسي ته ورته وایي چې هلکه زه د سره یم غم مه کوه دې مطلب دا دی چې زما نصرت تایید ته اثر دی هغه ښځې ته یې داسې جواب وکړو چې الله چې وایي وهو معکم مقصد دا دی چې ای مؤمنانو زما نصرت تایید ټول ته اثر دی الله په عرش دی به څه تاویل کوي دی دې خو تاویل دا خو تاویل تاسې منئ نو دا ته مې ویل که زه خو نه منم خو تا ته مې نص پیش کړه چې امام صاحب مناظره وکړه په دې خبره باندې چې الله په عرش ماین دی خو زه دوه خبرې خو دې ومنلې چې په عقیده کې ستاسو کتابو کې تقلید شته دی صحیح شوه وهو معكم اينما كنتم وهو مع دوه خبرې دي ملګري ګوره مولانا صاحب دوه ما خبره وایه تو جواب یې تای اعتراض کړی دی جواب ته واشته یو جواب دا و چې امام صاحب باندې چې جهت الله تعالی ته ثابت دی د علماء تشریح امام صاحب د خپل تشریح دا کړی و چې هغه جهت سره نه مني دا خو لا څه چې پر عرش ومني دا د امام صاحب باندې صراحتاً کافر دی علامه کوثری رحمه الله خپل کتاب کې دا خبره نقل کړې ده یو جواب دوم جواب دا دی چې په خبر چې دا د امام صاحب کتاب نه د امام صاحب چیرې ویلي دي دا د ابو مطیع بلخي کتاب دی عشان و شیخ کشمیری صاحب فیض الباری کې لیکلي دي چې د دې نسبت و امام صاحب ته کذب دی نو ستاسو خدا فقه حنفي یوم امام صاحب نه ثابت نه ده هدایات در المختار نو دې نسبت ورته ولې کوئ د فقه اکبر خو لږ سند موجود دی نو دې نسبت تاسو امام صاحب ته ولې کوئ اقوال جنا نقل دی بواسطه باندې په سند باندې اقوال جنا نقل دی چا نه په کوم کتاب کې دی نقل دی هدایه کې کتاب هغه نه دی و بالکل پر کتاب کې را نقل دی زه ته یو سند د هدایه یو سند پیش کړ چې امام صاحب ته ورسیږي دی هدایه یو قول پیش کړ چې امام صاحب ته ورسیږي اول جلد ما سره پروت دی ته یو سند پیش کړ تا خو ویاله چې په اکبر کې لیکلي زه دا ته چې په اکبر د امام صاحب کتاب نه دی دا خو دروغ ویاله ګوره تا ته ما ویل دی اعتراض جواب مې وکړ چې ته وایې چې فقه الاکبر ابو موتی بلخي املا ده نو ما درته ویل چې ستاسو کتابونه یو هم بیا د امام صاحب نه دی فقه حنفي هدایه در المختار فتاوا علمګیري 800 کاله بعد لیکل شوي چې هېڅ سند نه لري او بیا هم تاسو وایئ چې د امام صاحب فتوا داسې ده نو هغه باره کې چې بې سنده نقل له هغې باره کې وایي چې امام صاحب داسې ویلي او دا چې سند لري په دې اعتراض کوي دا ستاسو هغه څه وایي یو بام او دوه هوا خبرې نه شوي خبره واوره موږ مستقل کتاب یې ما ته نه لیکلی مستقل کتاب مستقل خو هېڅ هم نه دي لیکلي د امام صاحب خو پټۍ سپاره هم نشته کوم کتاب د امام صاحب د الف باتی هم نشته کوم کتاب شته نه موږ خو نه دي ویلي چې دغه کتابونه هغه لیکلي دي نو ته د امام صاحب اجتهاداتو پسې به څنګه ځې ته چې وایې چې موږ د امام صاحب اجتهاداتو فروعاتو کې ورپسې ځو نو دا فروعات به په کوم کتاب کې موږ پیدا کوو فروعات کې ته کتابونه پټه کړي دا څومره فقه چې دا تا خو ویلې چې تا خو ویلې چې ګوره تا خو ویلې چې سند ولري خبرې ته اعتبار نشته در المختار هدایه فتاوا علمګیري قاضي خان منیا کنز دا یوم امام صاحب 500 کاله فرق دی دا دغه خو چې د ابو موتی بلخي دا خو لا بیا هم د امام صاحب معاصرتې کړې دا نور کتابونه خو 800 کاله بعد د دې نسبت امام صاحب ته کې او د فتاوا دغه نه کې د فقه الاکبر نه کې وایي چې سند لري دا خو سند بیخي نه لري فقه الاکبر په دې د فقه الاکبر په دې خاطر هم نه کوم چې فقه الاکبر چې دی ابو موتی بلخي څخه نقل دی او هغه چې دی هغه علماء په دې باندې تصریح کړی دی لکه علامه قاري صاحب په شرح د فقه الاکبر کې لیکلي دي چې هغه جهمي و نو ګوره کنه ګوره مولانا صاحب ګوره تا ته یو کس وایي چې ته وایې زه په فروعاتو کې امام صاحب پسې ځم اوس هدایه مولا دی کتاب الطهارت نه شروع شوی دی کوم څومره بابونه چې لګولي دا خو یو هم نه امام صاحب نه سند پیش شوی دی نه کوم سند لري بس خپل قول دی او هغې نقل کړي او تا ته بیان کړي دي نو ته بیا تا ته هغه داسې وایي چې مولانا صاحب ته خو وایي چې زه اجتهاداتو د امام صاحب پسې ځم فروعاتو کې هغه پسې ځم دا خو ټول هدایه مصنف یا د قاضي خان یا فلاني دي نو ته ما ته څنګه د امام صاحب قول پیش کړي دا خو دغه خبرې نه ته به څه جواب کې ګوره دا خو دې چې اعتراض ثابته پر تا باندې راګرځي لکه چې شیخ سامین صاحب ته نه چې ترجمه پر کوي دوی خو د ځانه خبره نه درته کوي من دغه کوي نه کوي د بل چا څخه نو هدایه ملا په خپله د ځان امام صاحب څخه نقل کوي نو څنګه نقل کوي مولانا صاحب و مولانا صاحب
1500 کاله فرق دی 1500 کاله فرق چې د یو عالم منځ کې راشي نو هغه څنګه وایي چې امام صاحب داسې ویلي یو خبرې سند بنی ګوره ته به ابو موتی بلخي باندې اعتراض کې چې هغه ضعیف و فلانې و اگر چې هغه بسند خبره نقل کوي بسند خبرې ته ضعیف وایي اگر سند هم لري خو ته ورته ضعیف وایي چې هدایه 1500 کاله منځ کې فرق دی یو سند نه دی موجود او دا ته منې دا ظلم نه دی ته بیخي بحث څخه راوړې بل ته اوړه منه دا تقلید کې ما ته نه ختیو مولانا په دغه تقلید کې ما ته نه ختیو ګوره ها دې ته علمي خبرو دغه نکته چې ما ته حل نکو ستا دلایل زه بالکل منه ته ما ته به دغه نکتې حل کې چې ما ته ته چې ما ته وروسته یو دلیل پیش کړې چې زه پوه شم چې ستا دلیل له څه متعلق دی ښځه دا خبره نه ووتله چا لیکلي دي ګوره دې خبرې په دوه اصول دي ګوره چې دوه اصول دي په دې دوه اصول کې ما ته ثابته کړه چې تقلید شرک دی یا حرام دی یا مکروه دی هغه ته زه ثابتوم کنه هغه دې وروسته په ما شوه ما ته چې د جزئیاتو باندې خبرې وکړو چې زه پوه شم اوس مثال ته یو خبره پیش کړي چې لکه اوس مثال واخله تا داسې زه وایم که نه یو دغه راشي عیسایي راشي موږ ته وایي چې تاسو عیسی علیه السلام منئ نو تاسو هم کافران استئ نو موږ ورته وایو چې صحیح دی موږ خو عیسی علیه السلام منو خو پیغمبر یې منو د قرآن نه پې دلایل هم پیش کړي چې ګوره الله قرآن کې وایي چې نبي و نو بالکل داسې خو موږ منو که هغه دلیل پیش کړي دلیل یې صحیح دی خو موږ چې هغوی سره اختلاف دی په دې خبره چې عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی نو تا سره مسته چې مثال وروسته کوم دلیل یا څه پیش کړي اول موږ وګورو چې ته کوم شی ما ته وایې یعنې کوم شی باره کې به ستا دلیل هغه شی موږ وګورو وروسته به ستا دلایل به مقایسه کړو خبره فیصله دا ده فیصله دا ده چې ته یو دلیل پیش کړې زه غیر مقلد کېږم توبه کاږم د حنفیت توبه کاږم بس یو نه 200 درته پیش کوم ته به وروسته څه ګورې زه ستا دلیل پیش کړې چې حرام دی تفرید لفظ به پکې زیات کړي موضوع ته دې بیرته راولمه ښه ګوره مولانا صاحب تاسو ویلي چې موږ په فروعاتو کې تقلید کوو که زه تا ته داسې خبرې پیش کړم چې نس موجود دی تاسو احنافو پکې تقلید کړی بیا به تاسو څه کوئ تقلید نه به توبه وباسئ بل طرف ته ولاړې بیا نه بل طرف ته نه یم تللی د دې خبرې به ته وضاحت کې ته ویلي چې موږ په فروعاتو کې تقلید نه کوو نس چې موجود وي هلته که چا تقلید وکړو تا ویلې ګمراه دی که زه اوس تا ته پیش کړم همدا ته به یې کې لکه ته مولانا بل څوک هم نه یادوم دا تا یادوم ته به یې کې او بیا هم ته ګوره تقلید کې نو ستا خبره خو خلک وایي چې یک به هم دوه واشوله زه به تا ته نس هم پیش کوم ته به پکې تقلید هم کې او خپله خبر به دې دروغ هم ثابت کړي چې ګوره ته چې نس موجود هم تقلیدونه کې ته ثابت یې کوم ته نه ته نیم دلیل پیش کړه چې تقلید حرام دی شرک دی هغه به زه پیش کوم تقلید شرک کېدل دې په ما شو زه به ستا دغه د خبرو جوابونه اول تا ته درښیمه چې ګوره دا خبره ستا دروغ ده دا دې دروغ ده عقیده مې ورته ثابت کړه چې هغه کې دروغ نس چې موجود دی تا ویلې موږ تقلید نه کوو د دې جواب راکړه چې یو کس تقلید وکړو زه تا ثابتوم دا تا بل څوک هم نه تا ته به زه ثابتوم هم دا ته به یې چې نس موجود دی ته تقلید کې په ځان به بیا د ګمراهۍ ټاپه لګې که نه دا مولانا صاحب ګوره یو دوه درې مسلې زه تا درښیمه ګوره مولانا صاحب نبی سلم حدیث دی ښه زه یوه درښیمه یوه زه ابو داود حدیث دی مولانا صاحب نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فمن احب یوتر بواحد یو رکعت وتر کې ویکا 3 5 یو رکعت وتر کې 3 کې 5 کې ویکا تاسو یو رکعت او 5 نه منئ ولې نه منئ کوم حدیث دی په مقابله د 5 کې چې ته نه منئ مور خو ګوره د دې په مقابل کې خو بیا نور حدیث راغلی بخاري شریف حدیث عایشه رضی الله تعالی عنها څخه نقل دی چې هغه تراویح باره کې چې کوم حدیث شل رکعت تراویح باره کې چې موږ کومه دعوه ده تاسو موږ تهجد چې نه خو تاسو تراویح چې نه اخی الته خو بیا 3 رکعت ثابتېږي چې نبی علیه السلام حدیث ته ووایه چې نبی علیه السلام صحیح شو که نه مولانا صاحب هلته 3 ثابت شو دلته 5 ثابت شو نو دلته خو هلته 3 ثابت شو دلته 5 ثابت شو نو دا خو مقصد نه شو ځکه تا ته وایم مولانا صاحب چې زما په جیب کې 3 روپۍ شته دې ته چې مراد نه چې 5 نشته د 5 نفع معنی نه کړي په حدیث کې دا نشته چې 5 او دا نشته دی نو دې حدیث کې ښکاره دی چې نبی صلی الله علیه وسلم 5 رکعاته وکړي ته ولې نه منې مولانا صاحب تاسو خو بیا 3 منئ تاسو خو 3 نه منئ منګه یو منو 3 منو 5 منو 1 منو بلم مثال لرکوم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سنن نسائی حدیث دی وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ورکعاته وکړو نه بکیناسته الا فی اخرهن دام تاسو نه منئ د و په مقابله کې تاسو کوم حدیث موجود دی دا علماء جوابات لري محدثینو نو کوم جواب کړی مولانا صاحب ما ته زه ته هم چې دې په مقابله کې ته هیڅ دلیل نه لري یو دلیل هم نه لري
بله مسله ده ګوره دوه مسلې مې ته پیش کړي چې نس موجود دی ته تقلید کې. ګوره د بخاري حدیث دی، د عبدالله بن عباس حدیث دی، هغه وایي چې نبی هغه راوي تی نقل کوي، عبدالرحمن راوي دی کتاب الجنایز کې وایي، هغه وایي چې جنازې منځ کو سورت فاتحه ولوستله او بیا ویل چې دا سنت دی. ګوره تاسو ثنا سبحانک اللهم لولئ سورت فاتحه نه لولئ، ولې نه لولئ؟ ته ګوره د دې په مقابل کې خو نور حدیث راغلی. کوم حدیث راغلی دی؟ داود شریف کې حدیث دی، بهقي کې حدیث را نقل دی، یو حدیث هم نشته. جنازې د صحابه کرامو آثار را نقل کړی دي. ستانه خو ما سره په الحال حواله نه دي موجوده، زه اوس بل ځای ما زه تا سره د حفظ نه لګیم مولانا صاحب، زه چې مکتبه کې نه یم ناست خلاره ناستې متکیې مې وخلي او تا سره لګیم ښه مکتبه کې زه خو ته چې کومه حواله پیش کړې دا دروغو حواله ده ښه، دا دروغ رښتیا نه ده. تقلید فرق کې یو دلیل راته پیش کړه، تقلید فرق کې خو اوس د ترد کې تقلید پیش د تقلید فرق کې چې دا شرک دی دلیل پیش کوم. ګوره تاسو چې دی د مولا ابو حنیفه رحمه الله خبره د نبی صلی الله علیه وسلم په مقابله کې منئ، یعنی نبی صلی الله علیه وسلم هم پریښی دی او مولا غوره واوره تا ته ما 3 دلایل پیش کړه چې ګوره وتر نبی صلی الله علیه وسلم 5 کړي تی نه مني، وی کړي تی نه مني، 9 کړي تی نه مني، یو رکعت کړي تی نه مني. ځکه ولې؟ ځکه مولا ابو حنیفه ویلي دې باندې دلیل واوره چې دا شرک عمل دی. ګوره په دغه کې په سوره توبه کې الله سبحانه وتعالی فرمایي و يهودو چې خپل مولیانو ته د رب درجه ورکړي. یو صحابي هغه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله موږ خپل مولیانو ته د رب درجه نه ده ورکړي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته داسې ویلي و چې تاسو ته به کله خپل مولا ویلي چې دا شی حلال دی تاسو به ویلي چې حلال وي، او هغې به چېرته کله ویلي دا شی حرام دی تاسو به ویلي چې حرام وي، او وایي دغه ته د رب درجه ورکول وي. نو ګوره تاسو هم دا کار کوئ. تاسو ته چې په مذهب کې ویلي شي چې لکه یو رکعت تر مکوي اگر کده دا آیات ترجمه تا وکړه په پښتو کې آیات عربي آیات ورته د سوره توبه آیت مې ذهن وتلې دی خو داسې دی نیولې دی يهودو نصارا آیت درته وایم یو منځ آیت درته راوړم ښه آیت د په ماشو استاد په شان نه چې آیت مرانه دغه نه سوره توبه کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې يهودو نصارا نیولې خپل مولیان اربابا من دون الله، د ارباب من دون الله خیر د آیت دی رهبانا و ارباب من دون الله د الله نه په مقابله کې خپل مولیان نیولي. دی آیت لاندې امام ابن کثیر رحمه الله د صحابي قول نقل کړی دی چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې یا رسول الله مونږ خو د خپل مولیانو ته د رب درجه نه ده ورکړې. نو هغه ورته چې تاسو ته به کله خپل مولیان ویلي چې دا شی حلال دی تاسو به ویلي چې حلال وي، او وایي چې هغه به ویلي چې دا حرام دی وایي حرام، وایي دغه ته رب درجه ورکول. نو تاسو ته مونږ وایي مقلدین وګوره تاسو ته مولا ابو حنیفه وایي چې یو رکعت مې هغه خو نه دی هغه نه دی ویلي زموږ د عقیده ده ستانه ده تا ته ما ثابت کړه چې ته 15 رکعات نه کوې د حدیث په مقابل د حدیث په مقابله کې د آیات په مقابله کې د عالم خبره منل د حرام خبره نشته چې درې دلایل مولانا صاحب دروغ مو وایي کنه. ګوره درې دغه مې ته پیش کې مثالونه مې درکړي یو بل هم درته پیش کوم. نبی صلی الله علیه وسلم چې محلل یعنی حلاله چې کوي څوک چا لپاره چې کېږي دواړو باندې لعنت دی. دغه حدیث د ابو داود ترمذي ستاسو کتاب د هدایه او فتاوا علمګیري لیکي وایي من تزوج بنیت التحلیل وایي چا چې د حلالۍ په نیت باندې نکاح وکړله وایي نکاح بالکل سیده او دا خو څه پټه خبره هم نه ستاسو مدرسو ته ورشه ټول پکې حلالۍ کې. نو ګوره ستاسو جایز دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا نکاح الا بولي د ولي د اجازې نه بغیر به نکاح نه کوئ. تاسو وایئ چې بالکل نکاح کېږي ولې د نبي په مقابله کې مولا نه دی ودرولې. نور څنګه دي ګوره ته پر بله ولاړې په بله لاړم نه په دغه درته لاړم. ګوره اول مې ورته دا ثابت کړه چې په عقیده کې ته وایي چې تقلید نه کېږي تا سره په دلیل نه و تا وایي چې موږ په فروعاتو کې تقلید کوو ما ورته وایي چې فروع نه وي بیا به ته څه کړې. ښه دغه اعتراض ته به راشو. ته چې اوس مثال وایي چې په خبره واوره یوه خبره به زه درته وکړم یوه خبره به زه درته وکړم خبرې اوږدې شوې موږ ټول کوټې او سیده کوټې ته مېلمانه راغله دروغ والله کوم کوټې ته مېلمانه راغلم د افغانستان څخه راغلي دي د ډېر علما راغلي دي بس بیا به خبرې کوو سره زه چې کله مکتبې ته ولاړم بر به ما چې کوم خبرو ثبوتونه وه هغه تصویرونه به زه در ولېږم بر بیا خبره پر وکړو. صحیح دی صحیح دی. بس کوټه کې مېلمانه هم ناست ما سره کتابونه هم نشته موجود هغه د قرطبي حواله ته دا دروغ د هغه به هم در واستوم چې تقلید حرام دی په عقایدو کې په دې باندې اجماع را نقل کړې ده. تل د حق وینا کړې داسې شیخان مې خوښ دي د هر باطل په خلاف د غاز مریان مې خوښ دي د هر باطل په خلاف